په جوړښت کې د نور خلکو نه لږ جدا دی، ځکه ورسره مور خاص خواري وکړه چې دې سړی شي. یو ماشوم غونډه کې اوس هم هغه ما ټریټ کوي، هغه ما ته اوس هم وایي چې ته یو ماشوم یې، ته غټ شوی نه، ته هم هغه وړوکې عمر یې، ته زما هغه وړوکې عمر یې. اول 22 लाख وي دوی نور کوشش کوي، بیا 23 लाख شي دوی نور کوشش کوي، سر بس هغه ډیر دغه چې شو 25 लाख روپۍ مونږ برابر کړی. نن خو یو عمر برباد شلو، خو زه نه غواړم چې بل عمر برباد شلی. زما د امي هغه هر څه ارمانونه ادوره پاتې شول سر، ادوره پاتې شول. بسم الله الرحمن الرحیم. دا عمر خان دی، د نوخار اوسیدونکی دی. مور ټول عمر ګنډ کړی دی، د عمر تربیت یې پې کړی. ثاني موړي ته لږه موده مخکې چوواله فراډ یې ورسره وکړو، 25 لک روپۍ ته لاړې. دا د قرضو پیسې وې، دا د ماته کړو اخوا دې خوا نه جمع شوې پیسې وې. عمر تش لاس ناست دی. عمر د په جوړښت کې د نور خلکو نه لږ جدا دی، ځکه ورسره مور خاص خواري وکړه چې دې سړی شي. سبق یې ویلی دی، نور سبق له هم د تابع لرله چې لاړ به شي یورپ ته، خو د یورپ په چکر کې عمر د یو فراډ ښکار شو. عمر خان سي ښه یم جي، تاسو څنګه یې؟ ښه یې سر؟ وخت څنګه تېرېږي؟ بس ژوند دې تېرېږي سر. د بیبې په ګڼ ټول کور چلېږي؟ سر زما ټوله ریسپانسبلیټي زما امي اوچته کړې ده. د بچپن نه والې تر اوسه پورې دا خواهش و چې زه عمر باندې تعلیم وکړم، عمر یو داسې مقام ته ورسوم چې د خلکو کوم سوچ دی چې هغه نیمګړی پاتې شي، د خلکو چې کومه رایه ده د په باره کې چې هغه ایته ونه رسي. زه غواړم چې زما زوی دی یو کامیاب انسان جوړ شي. خو سر هغه مشران متل کوي چې د الله او د انسان یوه اراده نه، لکه زما امي زما سره ډېره خواري کړې ده. زه د هر دغه نه داسې بچ ساتلی یم سر، لکه یو ماشوم غونډه کې اوس هم هغه ما ټریټ کوي، هغه ما ته اوس هم وایي چې ته یو ماشوم یې، ته غټ شوی نه، ته هم هغه وړوکې عمر یې، ته زما هغه وړوکې عمر یې. هغه ما داسې ټریټ کوي لکه چې اوس هم زه هغه خړپوسې باندې ماشوم نه ګرځي، هغه یم. خو سر زمونږ په سوسایټي کې داسې خلک هم شته دی چې هغوی تاله سکون نشي درکولی، خو تاله بې سکوني ډېره درکولی شي. سر زه بچپن نه والې تر اوسه پورې زما څه کې تېر شول، تعلیم کې تېر شول. ما خو چېرته د بهر نه څه راوړي نه دي، د کور کې مې نه یې ورکړل، خو دا خپل امي محنت په ما باندې لګېدلی دی که نه، خپل امي مې خپل خواهشات دباو کړي دي، په ما یې لګولي دي که نه. زما امي خپل هر څیز نیمګړی پرېښودلی، مال یې پوره کړی دی که نه، چې زما دا زوی چاته لاس ونه نیسي، زما دا زوی چېرته د څه دپاره غلط قدم اوچت نه کړي. خو نه، زما د امي هغه هر څه ارمانونه ادوره پاتې شول سر، ادوره پاتې شول. عمر الله دې ستا ارادې او ستا د بیبې چې کوم ارمان دی هغه دې الله پاک پوره کړي. تا سره څه داسې شي چې دا پیسې د خلکو ووالي؟ سر دا زه یونیورسټۍ ته به تلم راتلم، خامخا د سوسایټي مس بیهیویر هر څه ما پیس کول. ما ویل چې نه، د خلکو په خبرو به ما پروا نه کوله، چې خلک دې څه وایي دی، ما به سکیپ کول. خو هغه انسان چې وي تنګ شي نو په جنګ شي. د برداشت هم یو لیمنټ دی، ما تر ډېر ټایمه پورې برداشت وکړو، خو برداشت چې ختم شي نو انسان بیا یو آواز وکړي، او هغه آواز صرف د خولې نه، هغه د زړه نه. سر ما ته څه ایشوز یونیورسټۍ کې، نو زه داسې پاټک کې ولاړ وم، نو دې کې
اکثر به ما ډېر خلک تېرېده راتېرېده خلک به ودرېده چې راوخي زموږ به بوځو خو نه بس زه به خپل کار سره به مې کار و امي به هم دا ویل چې نه ته به د چا نه دغه نه کې خپل کالج چا سره به نه خېږي. نه به خېږي کالج یا یونیورسټي یا کور یا جومات دا زما لایف و زما لایف یو کور محدود یو کمرې سره تیر شو په دې سړي څنګه وړی دی عمر؟ سر دې ما ته ودرېدو داسې امیر صاحب غونته کې و او د ما ته وی راوخېږه نو دی داسې په مخکې په ما لړون دی ریوس راتو چې ما ته وی راوخېږه نو ما ورته نه سر وي تاسو مخکې ځئ نو چې زه مو ځان سره بوځم نو ما ورته نه تاسو ورشئ ویم زه داسې ځم خو لکه دغه لوک ته چې ما وکتو دغه ته ما وکتو دغه بیهیویر ته ما وکتو نو بس زه د سره کېناستم چې زه د سره کېناستم نو د ما ته وی ولې ډسټربې نو ما خو ورسره شیرینګ ونه کړو خو بیا د زه دغه کوم نو ما ورسره ما شیرینګ وکړو چې دغه شانتې کالج یونیورسټۍ کې دغه دی بس درک کې په وجه نو د ما نه لمبر راکړو د ما ته وی چې دا بیا تا ته څه ایشوز دي نو ته ما ته وایه نو چې د ما لمبر راکړو نو د زما نه لمبر ویشتلو نو ما خو د سره هېڅ قسمه کانټیکټ نه کولو بس د بیا ما ته څه وخت بعد رینګ وکړو چې زه دلته ستاسو د پاټک سره ولاړ یم ته لږ راشه نو ما ورته یم نه زه خو نشم درتللی ویم دغه دی ویم زه خو فیملي سره پاتې کېږم یم زما امي داسې ما بهر نه پرېږدي که نه نو ته ما ته وي نه ته راشه وي کیدای شي ستا د پیدې خبرې او وي زما په زړه کې ستا لپاره ډېر غټ احساس دی وي زه ویمه چې ته یو کامیاب ترین انسان جوړ شي نو چې هغه زه بار دله راووتم پاټک ته نو زه ځان سره موټر کې کېنولم نو د ما ته وی چې ما ستا لپاره یو دغه کړی دی نو ما ورته سر څه دغه مو کړی وي خوښه دی نه چې زه د یورپ ته ولېږم نو ما زما ذهن نه منله چې څنګه یو انسان ما ته وایي چې تا به زه یورپ ته ولېږم نو ما درته وایي چې سر یورپ دغه خو ډېر زیات مشکل دی نن سبا زه خو دا نشم اپورټ کولی نو د ما ته وی تا نه څوک څه غواړي وي ټول هر څه دې زه کوم که نه لکه زه هغې خپل جال کې راګیرولم خو زه خو نه پوهېدلم نو ما ته وي هر څه دې زه کوم که نه وي ستا صرف وي ته پاسپورټ جوړ کو وي بس دغه وکړه وي ستا صرف تلل دي نو ما یې دې نه بهتره خبره کومه ده هغه بیا ما امي ته ووي نو زما امي ویل چې دومره ښه انسان دی او ستا پې ټرست دی او دومره ته وایې چې داسې هر څه هغه کوي نو بس بسم الله هر څه هغه کوي او داسې ښه دغه واله دی که نه ښه انسان دی نو بس صحیح ده بس د زه خپل هغه داسې شنه باغونه یې راته ښول چې سر زه بیخي زما ذهن کې دا راتلم نه چې دا انسان به ما سره دا نه دوکه وکړي د بلکې ما ته وایي چې خپل موبایل راوباسه او ما نه ویډیو جوړه کو تصویران وباسه چې دا انسان دی او چې تا سره څه پروف غونته کېږي که نه نو ما ویم صحیح ده نو بیا ما ونه بستله لکه د ما له هغې اعتبار غونته کې جوړولو نو د بیا ماته څه ټایم بعد وی چې زه ستا اکاونټ جوړوم او 1.5 کروڑ روپۍ غوښتې شي 1.5 کروڑ روپۍ غوښتې شي نو یاره دې ټایم کې زما بزنس کې لږ ما انویسټ کړی دی نو دې کې به راله لګي ته څه چل کې Dr. Iram Zeeb Dental and Skincare Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, HydraFacial, हेयर एंड फेस PRP, व्हाइटनिंग इंजेक्शंस। नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333338037। Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder। वॉशिंग पाउडर से हों अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। نو ته ماته وایي چې زه به ستا اکاونټ 1.5 کروڑ روپۍ ټرانسفر کوم چې ستا اکاونټ سټیټمنټ جوړ شي نو ما ورته یم وي دې کې به ته هیلپ څه کوې نو ما ورته یم سر ویم زه خو نشم کولی هیلپ ویم لکه موږ سره خو دونه رقم نشته دی نو د بیا ماته ووایي چې وایي ظالمه د یورپ د تلو دپاره خلک ځانونه مړه کوي دا د هلکان څونه مړه شول په غلطو لار ځي زه تا په لیګل طریقه لیږم نو هغه بس چې ما امي ته ووایي نو زما امي وایي چې دا موقع زموږ نه لړه نه شي چې زما عمر سیب پاتې شي او زما عمر یو کامیاب ترین انسان جوړ شي زما امي کوشش شروع کو د امي دغه بس هغه سر یو میاشت کې څومره دا رقم لکه ډېر رقم دی یو میډل کلاس فیملی دپاره یو کروڑ وایي چې هغه ما کړي دی او باقي تک ما ته وایي چې 30 لاک روپۍ به دغه کوي که تا 25 پیدا کړې دا هم ډېره ده 25 د کوم ځای نه بیا راوړو سر دا زموږ سره خپل څه دغه او څه د خلکو نه قرضونه څه یو ځای نه څه بل ځای نه سر لکه دا 25 لاک روپۍ رقم دا موږ راټولولو نو دا زموږ د خپل بکس نه دي راغشتې یا د خپل اکاونټ نه موږ نه دي راویستې خو خامخا د چا نه به مو اغشتي چا نه په ګټه چا نه په دغه
چې هغه د ما ته دغه وکړو چې دته بیا ما او د ما له خپل سیم راکړو چې ته به ما سره په دې رابطه کې زه یو بزنسمین انسان یم او زه یو عام سړی نه یم چې تا سره زه په یو عام سیم باندې لګیا یم او دا زما سیم دی او دا به ستا ټول عمر سیم او ته به ما سره په دې کانټیکټ کې هغه پیسې هغه بیا برابر کړې په قرض دا دته ما وویل چې او سر اول 22 लाख وي دوی نور کوشش کوي بیا 23 लाख شي دوی نور کوشش کوي سر بس هغه ډیر دغه چې شو 25 लाख روپۍ مونږ برابر کړی څنګه د نو وایي سر د ما ته ویل چې دا څه کار دی چې ما خپل پیسې 1 کروڑ روپۍ راوېشتې او ته ما خپل 25 लाख روپۍ راواله نو بینک ته ځو ستا زه اکاونټ جوړوم او ته راټول پیسې ټرانسفر کوم ستا ساینونه هر څه به لګي نو هغه چې د ما ته داسې ووي او ما ته وایي چې زه د کیزې ته درځم او بس چې بیا راشي زه به تاسو سره سټام هم ولیکم ګورې ته به ما ادبار کوه زل کیدی چې الله پاک ستاره کامیابی لپاره را لېږلی زه پسې تاله ادبارونه درکو زه پسې داسې ادبارونه راکول چې سر زما سوچ کې مې راتله چې دا انسان به ما سره داسې کوي نو چې سر د سره زه کېناستم نو د ما ته ویل چې زما یو ملګری دی هغه ځان سره راخېجوم او هغه په دې بینک دغه باندې ډېر ښه پوهېږي د هغه ملګري دي نو چې زمونږ لږ زر راپارېښ شوه دې بینک نه نو زما پیسې یې ما نه ویشتې مخامخ موټر کې هغه باکسي غونته کینی ای کې ما ته وښولې ګوتې کې شاپر کې پراته و چې اوس ارسو ما ته وي دا 1 کروڑ روپۍ دي او دا 25 लाख روپۍ ته راکړه چې دا هم دی سره کېدم سر چې دا د سر ما کېښوی نو د وی زه د نوخر نه مخکې وي زما یو ملګری دی زه هغه راخېجم سر دې اټک ته ورسېدو چې دې اټک ته ورسېدو هلته یو داسې هوټل غونته کې و د ما ته وایي چې دلته به روټۍ وخورو زما هغه ملګري راځي بس به ځان سره اوچت کړو لړ به شو دغه ملګري رالو مونږ سره کېناستو زه داسې خواته دوی دواړه کېناستو زه دې خوا کېناستم هغه ملګري یې پاسېدو هغه اوچت شو لاړو چې لاړو پیسې خو ما نه په دغه کې پاتې شوې ګاډي کې پاتې شوې نو هغه ملګري یې پاسېدو اوچت شولو او لاړو چې لاړو نو د ما ته ویل چې زما هغه ملګري خو ډېر ایثار شو یاره ما نه سره بیلنس نشته ته لږ دا موبایل راکړه زه ورته کال کوم ستا په دې نو چې د زما نه موبایل ویشتو نو د ما ته وي زه ملګري ته ویم چې راشي که نه وي ورېږه موټر سره یې ګورم چې راشي واپس نو هغه چې دی لړو سر نو زه ناست ډېر ویټ ما وکړو د هېڅ پته ونه لګېدله هغه چې تللی دی هغه چې تللی دی د سړي نه ما شکل لیدلی نه د سړي ما دغه لیدلی او سر د عین بعد زمونږ د فیملی دومره بیډ سچویشن شوي دی چې سر دا یو میډل کلاس فیملی لپاره ډېره غټه صدمه ده سړی وتښتېدو پولیس اف آی آر پولیس ما ته وایي چې تا سره دغې موبایل کې ارسونه د هغې په بنیاد مونږ هر څه کولی شول خو تا خو هغه داسې پرېښودلې چې ته خو په خپله خبره کې سچ پاتې نه کړلې سره هېڅ نشته په ثبوت سر ما سره هر څه په موبایل کې خلکو ته څه وینا خلکو ته دا وینا کول غواړم چې نن خو یو عمر برباد شلو خو زه نه غواړم چې بل عمر برباد شلي زه نه غواړم چې د بل د مور او پلار د وینې زوبه پیسې د خلک دونه په اسان سره یوسي هوښیار شلی زما حل نن تاسو ووینئ چې زما نن دا حل دی او زه په کوم سچویشن کې هغه ماته پته زما رب ته پته را او زه دا نه غواړم چې زما په دې سچویشن کې د بل انسان راشي د دې صرف ماته پته را بیبي ځان حوصله کزویا سر زه بیبي سم نشم ویلی زما بیبي تر اوسه پورې ما ته دا دغه نه کوي چې وی داسې وشوه هغسې وشوه درد زه محسوسوم زه د امي په سترګو کې د امي په لهجه کې هغه درد محسوسوم سر که زما پاکستان زما د پاره سیب ما به هر څه کول زه که چا خپل لایف ته پرېښودلم ما به هر څه کول که زه چا خپل ایجوکیشن ته پرېښودلم ما به هر څه کول سر ما پسې کالجه پورې خلک راغلی دي صرف په دې وجه چې هغوی ما نه د دوستۍ ډیمانډ کړی ما د هغوی د دوستۍ ډیمانډ نه یې منلی هغوی به ما نه بل څه ډیمانډ کړي ما به نه یې منلی زما خپل لایف دی د هر چا خپله خوښه ده د مور د وزر لاندې راغټ شوی عمر په جوړښت کې لږ جدا دی اور په ډېر سبق ویلی دی د یورپ ارمان د هر مور ارماني چې بچې بام ته ورسي د دا نمبر تاسو شریکوم د ښه تعلیم یافته دی ماسټر یې کوو خو هر څه نیمګړی پاتې شو ضرور سره رابطه وکړئ او تاسو نه چې څه کېږي د سره ودرېږئ که په ایجوکیشنل معامله کې د سره ودرېدی شئ یا په نورو مالي مرسته کې ورسره ودرېږئ نو ضرور ورسره ودرېږئ خو انتهایي قرضداره شوی هم دی خپل نمبر موږ سره شریک کوم جی 0328 93 034 62 په دې باندې واتساپ شته نو سر په دې نشته جی په دې نمبر به تاسو سره ملګري رابطه کوي یقینا چې کله پروګرامو چلیږي ډېر درانه او خواږه
او غیرتي پښتانه شته چې پستا په دې تکلیف یقینا چې پوه شي هغه ټول مرګري د خبردار اوسي چې د چا په جوسو دوکه نشي سیبا نن سبا معاملات ډېر حساس دي او بیا د پیسو په معامله کې ډېر هوښیار اوسئ دا به کوم خلک چې چا اني موړي په 100 ورځو کې دغه نه واخلي دا 25 لک روپۍ دې ته په 25 کالو کې هم نشي را اثر کولی د قرضدار پیسې دي صاحبه نه پوهېږم چې دا خلک به الله له څه جواب ورکوي خو یو جمله وایم چاپېرچل دې حالاتو ته چې ګورم نو زه اکثر خلک دا وایي چې موږ به مرونه بهرحال کم سړی چې داسې شي هغه شیطان د قافلې سړی دی او ستا اواز موږ خور کو ته او تعلیم یافته ځوانې ستا بیبي یو بهادره ښځه ده تا نه سړی جوړوي او انشاءالله دا چې کوم حادثه تا سره راغله دا به ستا حوصله مضبوطوي ښه ځان مضبوط ساته سر تاسو ډیره مهرباني چې تاسو په دې غم کې ما سره شریک شوي او زما مو دونه دغه وکړو ډیره مهرباني ډیره شکریا سر کامیاب شي سر